السلام علیکم. د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د لوړو زدکړو وزير ویلي دي چې په تیرو 20 کلونو کې چې کم زده کوونکي له ښوونځي څخه فارغ شوي دي د هیڅ شي تمه ترې نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د یاد وزارت ډیری لوړپوړي او ټیټپوړي کارکوونکي هم په دې موده کې له ښوونځي څخه فارغ شوي دي. د لوړو زدکړو د وزیر هغه څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي چې وایي له هغو کسانو هیڅ تمه نشي کېدی چې په تیرو 20 کلونو کې له ښوونځي څخه فارغ شوي دي. طالبان ادعا کوي چې یوې ځانګړې کتې د کابل ښار په 18 اوضاع کې د داعش ډلې خلاف عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر پر 4 پر خپل ټویټر په بیان کې ویلي دي چې په بیګانوي عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز ړنګ کړی دی او د هغې وسلوالې ډلې غړي یې وژلي دي. مجاهد له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. متحده عربي اماراتو ته د الوتنو نشتون په دغه هیواد کې میاشت افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي او وایي د 7 افغانانو مړي هلته په دې تمه ساتلي دي چې الوتنې پیل سي او خپل هیواد ته یې ولېږدوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره نن په خپل کاري دفتر کې لیدلي دي او د هیواد د روان سیاسي وضعیت په اړه یې بحث کړی دی. بلخوا د ملي اسلامي محاذ مشر پیر سید احمد ګیلاني په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له مشرې دیبرولاین سره په خپل کور کې کتلي دي او د افغانستان د روان سیاسي حالاتو او بشردوستانه مسایلو په اړه یې خبرې کړې دي.